امان صاحب د دې کړکېچونو پای ته رسېدو لپاره هیله مندي به شتون ولري او لومړی وار هم نه ده دا څه ولې نه که موږ جګړه مو وکړو که 15 کاله جګړه دوام وکړي د پاکستان سره موږ سره دا مهم نه ده څو ګړي جګړه کې هېڅوک ګټونکی نه ده که ځان هر څوک ګټونکی ګټي ګڼي هغه خپل اصلا ناکامه شوی جګړه ښه نه ده ولې موږ کولی شو د مذاکرات د میز د شا نه کله چې جګړه ختموو بیا میز ته کینو ولې موږ جګړه وکړو ولې میز ته نه کینو خو میز کې زه بیا تکراروم چې موږ لیدونکي خسته نه سي یو لاسپوڅه حکومت لکه تیر جمهوریت لاسپوڅه و چې هیڅ نه صلاحیت نه درلود د افغانستان په خاوره باندې هیڅ نه صلاحیت نه درلود طیاره بدون د امریکایانو اجازه نه پرواز نس کوله د افغانستان که یو هلیکوپټر د دفاع وزارت یو ولایت بل ولایت ته بیا هغه نه 2-3 ساعته مخکې اجازه نامه ورکول کېده چې دا په طیاره په دغه خدشات د اجازه د پرواز وکړي نو پاکستان اماګه د جمهوریت افغانستان وضعیت کې قرار لري چې څه ورته وایي اما کار کوي کاش کې د پاکستان حکومت یو استقلالیت درلود خیر پاکستان حکومت استقلالیت هم نه لري خپلواک هم نه د پریکړې هم د دوی پر لاس کې نه دی له افغانستان سره د خبرو لارې دغه ستونزه ځکه نه حل کېږي چې دوی خپلواک نه دي پلاوي راغلل کابل ته دغه ستونزو لپاره روغه جوړه ونه شوله بیا ځل لپاره بیا بمباري وکړلې حل لاره چیرته را پاتې شو نوره حل لاره باید موږ شورا امنیت ته مراجعه وکړو موږ بهترین دوستان لرو څنګه چین پروت ده دایمي غړی ده چې هغه هم زیات اثرات په پاکستان په حکومت لري موږ بهترین سفیر لرو نن په چین کې موږ احتجاج باید وکړو دوی سفیران باید دلته سفارت وتړل شي ډیپلوماټیک روابط د پاکستان سره قطع شي ترغو چې کین اساسي میسته او د ضمانت د موږ دراکې د عربستان سعودي د ضمانت د دوی وکړي چین د دوی ضمانت دی وکړي دا روسیه د دوی ضمانت وکړي د پاکستان څو نور په افغانستان په امورات کې دوی مداخله نه کوي ډېرې لارې د ډیپلوماټیک لارې من کولو چې هر نوع فشارونه په دوی راوړو په دوی باید د منځنۍ اسیا لاره به دایمي بې قطع کړو موږ به خپل مواد په پاکستان ته ونیږو همدلته د خصاصي کیلوګرام من د 15 افغانۍ خرڅ کړو همدلته به خرڅوو پاکستان د هیڅ محتاجي نه ځان خلاص کړو موږ بهترین لار چابهار لرو موږ بهترین لار د حیرتان لرو موږ په شل ورځو کې چین مرکز ته موږ خپل اموال ورکولی شو ورسوو یعنی خبر دا ده چې موږ د پاکستان کوی د شل کاله مخکې محتاجي د افغانستان د زراعت د مالدارۍ ګوري چې موږ د میوې وخت راوځي دروازې په موږ وتړل شي یو بانه کوي یو کار کوي بس ولارې وتړئ کله چې موږ وراسته سي انګور یا موږ انار وراسته سي زموږ اندواني او خټکي وراسته سي بیا دروازې واځي کې بیا یو آیت راسي یا موږ په سر کې خاورې وشیندي جوړ جاړایو کې موږ خلاره خوشي کې منځنۍ اسیا ته او دی موټر له کراچۍ نه بې برکه را روان دي پیرتان کده کېږي امیدوارم چې امارت اسلامي دغه مسایل ته توجه وکړي فکر نه کوي دلته موږ ملامت یو موږ ملامت نه یاستو ملامت همدا پاکستان ده چې په خپل خبره نه درېږي مکه ارګوزي صاحب ویل آیت را روان د سهار دوی موټر تر مازار راځي دوی موټر تر مازار راځي او زموږ موټر پلارو کې میوې خصا کېږي زم دا وایم نو ملامت څنګه دوی دی بیا ملامت په دوی د په موږ د میوې په وخت کې لارې بندوي کله چې دوی وخت راورسي بیا وزر زارې ته را رواني بیا موږ حکومتونو ته بازي ورکړي په خندا باندې همدا پنجابی بیا په موږ باندې لاره خوشي کې تر حیرتان رواني زه وایم چې کله بازي راکوي موږ ملامت نه یو دلته موږ ملامت یاستو زه څه وایم ولې چې امارت اسلامي باندې وړاندیز دا مې ده چې په وخت د میوو کې لاس موټر خوشي کوي لاس موټر باید موږ رواني حتی دوی د مقابل لاس موټر کې موږ شل موټر باید لاړ شي هندوستان پورې که چېرته هندوستان ته ماته لار نه راکړي موږ اسیا منځنۍ اسیا که غواړو چې واقعا افغانستان د پاکستان سره دریز مشخص وشي دوی یو موټر لارې باید په دې لار تېر نیسي هغه وخت به تېرېږي چې اول به زما لاس موټر هندوستان ته رسېږي بیا به د لاس موټر زه خوش کوم منځنۍ اسیا ته فکر کوي بیا به راوګرځي له خپل دریز څخه دوی سل په سله کې دا چې ته مجبوره نه کوې هېڅوک تا ته مفته کار نه کوي حق په زور اخیستل کېږي حق څوک چاته نه ورکوي دا یې موږ حق ده ته ما ته لاره رانه کړې هندوستانه پورې زه تا ته لاره نه کوم منځنۍ اسیا پورې ولې په کوم اساس تا په ښایسته سترګو باندې ولې ما سترګې بدرنګې دي بنان دوی غواړي چې موږ استثمار کړي موږ لاندې ونیسي موږ اقتصاد خراب کړي موږ د داخلي جګړې شروع کړي څوک په اسلام آباد کې دفترونه جوړ کړي همدغه ایسای منډې وایي تاجکستان ته همدا ایسای منډې وایي ترکیې ته همدا ایسای منډې وایي فرانسې ته کډوال شوي مهاجر
هغه بدبخته فسادګر وطن فروشان چې هلته دي هغه غواړي چې مسجم کړي بیا یې راټول کړي بیا یو شی موږ ته جوړ کړي او په سر باندې موږ ځوړنده تیږه ونیسي که ما خبره نه منئ زما شرایط نه منئ نو دا تیږه در باندې خرڅه کوم او سر به ماتي موږ وایو چې موږ دوی مخکې دي چې موږ سرخوږی پاکستان موږ جوړ کړي موږ به سرخوږی د پاکستان اقتصاد ته جوړ کړو وایي غریب مه وزنه کالي وشکاو غریب مه وزنه ډوډۍ ته واخله پاکستان اسې در په دره ده لاسو ګریوان د اقتصادي لحاظه لارې د اسیا مانه به بند دي کې امارت اسلامي هیله مند یم دا د افغانستان د خلکو خاصتي دي موږ جګړه نه غواړو دوی چې موږ جګړې ته مجبوري موږ عارف نه تر یا پورې حاضر اوسو د خپل خاورې نه دفاع وکړو فکر نه کوي شورا امنیت خبره هم یاده کړله که چیرته د منځنۍ اسیا دغه لارې اسلامي امارت ګام پورته کړي دا پرې تړي دا مخه درس به ورته راجګ نه شي دوی پر ملاتړ به ونه درېږي فکر نه کوم دلته خو وینې چې څوک بمبار دی یا زمونږ څه وخت بمبار کړی هغه ملاتړ دی واکه پلاس کې ورکړی دا نه امکان نه لري دلته خو ګورئ دلته موږ داسې عادي فکر نه ده افغانستان خلک هم عادي نه دي سیاستونه هم عادي نه دي چې دې که موږ د ډېر په دې سپکه سترګه وګوري چې دغه خبر به مني موږ نه مني ته په رسمیت نه پېژندلی عرض کوم منځنۍ اسیا هم په ما لاره ده وایي د غنمو لار په زرنده ده موږ زرنده یاستو دلته باید هر شی موږ میچن کو بیا موږ به تېرېږي که میچن نه کوم نه چنه پاکستان ما په لار روان ده منځنۍ اسیا هم غواړي ما په لار باندې لاړ شي ولې دا هم زما ګاونډی نه ده ولې دوی ګورې ازبکستان مو سره څه تعاملات لري قزاقستان ازبکستان نن روسیې تور لست مکمل امارات اسلامي رهبري له تور لست وویستله اوک مې ورکړ رئیس جمهور د روسیې یعنی ګور دلته ډېر مسایل دي چې څنګه موږ د یو پاکستان ټول زموږ دښمن دي موږ ډېر دوستان هم لرو